سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر خوشحاله یې. نن له داسې یو چا سره خبرې کوو، د داسې یو افغان کیسه اورو چې د دوزخونو په لمبو کې د خپل سوځېدلي جنت ایرو ته کېناستلی، د مرګ پر وزرونو یې سفر کړی او 12 ګرامه ماغزه کتاب یې لیکلی دی. د استاد سره به د ده د ژوند، لیکوالۍ او نورو په اړه باندې خبرې کوو. نو زه به خبرې لږ کوم او زموږ د مشران به ډېرې زیاتې خبرې وکړي. اسد لالا، استاد حق پرست او په خپله استاد د ده له خبرو به خوند واخلو. زموږ ډېر ملګري د استاد د خبرو ډېر زیات تږي ول. څو ځلې ما ته په فیسبوک کې هم وویل چې استاد یو ورځ هرومرو راوغږوئ په ځانګړي ډول د 12 ګرامه ماغزه او د ده د سفرنامو په اړه باندې. نو خبرې به استاد په خپله شروع کړي. لومړی به د دې دوزخونو په لمبو کې د سوځېدلي جنت کیسه راواخلو چې سفر یې له پېښوره شروع کړی و، بیا کابل ته راغلی و او د خپل سوځېدلي جنت په ایرو ګرځېدلی و. بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا زما لومړنۍ سفرنامه ده او ما دغسې سفرنامې ډېرې مطالعه کړې هم نه وې، خو ذهن کې مې د سفرنامو لیکلو یوه نقشه وه. نو د همغه نقشې په کرښو مې دا سفرنامه ولیکله او د خپل وخت یو د خلکو د خوښې کتاب شو. ستاسو اجازه یې ننګیال صاحب د سفرنامې په اړه به زه یو څو خبرې وکړم. زه د خپلو ملګرو ته وایم چې همیشه چې یو خبره کوئ یا یو شی تحلیلوئ یا یادوئ، نو د هغې ټول نه مهمه خبره چې ده د هغې زمان او مکان دی. زما په فکر البته کېدای شي غلطي، خو ما ته زمان او مکان ډېر مهم دی، ځکه دا خبره چا کړې ده او په کوم ځای کې کړې ده او څنګه یې کړې ده، دا ډېره مهمه ده. سفرنامې باندې که خبره کوو، دا یو ډېر ورکوټی کتاب ښکاري، تقریبا څو مخه دی، 150 مخه دی، خو سړی به فکر کوي دنه فلاني صاحب ډېره غټه سفرنامه لیکلې ده، 600 مخه ده، 300 مخه ده، 500 مخه ده. خو دې سفرنامې چې کومه ضربه درلودل او کوم څه یې درلودل، د هغې خبره دا وه چې په هغه وخت کې چې ننګیال صاحب کوم جرأت کړی دی، کومې خبرې کړي دي، دا زه فکر کوم چا نه شو کولی. یعنې دوی هغه بت مات که، هغه تابو یې له منځه یوړله چې د خلکو په ذهن کې وه. خصوصا زه خپله خو همداسې، موږ د دې پېښور کې په دا یو څه اختناق او بد حالت کې داسې رالوی شو، غټ شولو، دا جرأت هم نشو کولی چې ننګیال صاحب وکړه. حتی ننګیال صاحب په دومره طنزیه ژبه باندې ډېرو غټو خلکو ته دا خبره رسولې ده چې په دې سفرنامه کې شته چې ننګیال صاحب ځي، یو مشر ته وایي چې په مایپر کې په یو تیږه باندې لیکلي وو چې قرض ورکړه سیاف ته او ضامن ترې ګلبدین واخله. یعنې دا هغه خبرې دي چې په طنز کې دي، خو په هغه وخت کې ویل ډېره مشکله خبره وه. پیغام ورسېده خلکو ته، خلکو ولوستله، خلکو خوښه کړله. دم یو 2 میاشتې 3 میاشتې تکلیف تېر که، فشار ګولۍ خوړلې او ما هم همداسې یو 2-3 میاشتې د ډار ورځې تېرې کړې. فکر به م کوه چې اوس به قصه خرابېږي، اوس به قصه خرابېږي. په هر حال اسد لالا دا خو هغه وخت نه و چې تاسې بیا پرویز شاهین صاحب ته پناه ورکړې وه، هماغه وخت بیا دا خو چې موږ چاپ ته ورکړله، موږ دومره وېرېدلو چې موږ ویل هسې نه د ماشین راوتو نه مخکې ننګیال صاحب ته ما ویل چې هر کتاب چې ماشین نه ووته بیا د هغې ستونزه حل کېږي، خو چې ماشین نه مخکې که څه چل کېږي نو بیا به زه او ته هم نه یو، دغه به هم نه یي. نو بیا موږ داسې کار وکړه چې کتاب هم چاپ ته ورکړه، نو نور خو څوک نه و خبر، زه و دی خبر و چې قصه څه ده. لاړو سوات ته، 3-4 ورځې سوات ته لاړو، هلته ځان ورک کړه، چکرې مو وهلې. بیرته چې راغلو کتاب چاپ شوی و. نو موږ کتابخانې ته چې راغلو، اوله خبره هم دا وه چې کتاب چاپ شوی دی. یو وایي فلاني ځای ته مو لېږه، کوټې ته مو لېږه، او دغه ته کابل ته لاړو، مزار ته لاړو، هرات ته لاړو. موږ خوشحاله شولو، موږ ویل زه اوس هر څه چې کېږي نو اوس به کېږي. نو دا ډېر جالب کتاب دی. ننګیال صاحب پکې ډېر ښه تاریخ څېړلی دی، ډېره هڅه یې کړې ده. کور یې ودان خدای دې ژوندی لري. دا سوځېدلی جنت خو یوه برخه د ولسمل صاحب په اخبار مجاهد ولس کې هم چاپ شوی وه، نو خلک حساس کړي وو، خلکو ته تیوه حده پورې رسېدلی وو، خلک ببر شوي وو، حساس شوي وو. نو په پېښور کې په کتابي شکل چاپ ډېر د ګواښ
او د خطر کار و. نو الته اخبار کې چې مسلسله چاپېده په شپږو غنو کې غالبا چاپ شوی ده، الته ماته د دې هغه کوفت او تپ چې و هغه رسیدلی و. نو بیا په کتابي شکل یې نو بیا چاپ ډیر مشکل و. بس اسد جان ورته غاړه کېښوده او کتاب چاپ شو. بیا ما خیال 3-4 اډیشنه چاپ شو. استاد تاسو خو په نورو ژبو کې هم سفرنامې لوستلې دي، په ځانګړي ډول په اردو کې تاسو ماته چې قصې کړې دي، مثلا د مستنصر حسین تارړ سفرنامې او د پښتنو چې کومې سفرنامې لیکلې دي هغو او د نورو ژبو د لیکوالانو په سفرنامو کې د ښکاره توپیر څه شی دی؟ او دا زموږ په دې ملي ژبو کې چې کومې سفرنامې لیکل شوې دا داسې د راپورتاژ شکل لري او هغوی چې لیکلي دي تارړ چې لیکلي دي هغه تقریبا پکې تاریخ هم شته، حتی جغرافیه هم پکې شته او د خپل تاثرات پکې مثلا یو صحنه ده ډیرو خلکو لیدلې، خو د چې په کوم شکل لیدلې ده او بیا هغه په کوم شکل ترسیم کړې ده نو هغه بیا د خپل کمال او هنر دی. نو د هغوی ژبه ډیره هنري ده او وچه سفرنامه نه ده چې د ځان پورې محدوده وي، د ته لیدو کتو پورې منحصره وي، بلکې تاریخي او سیاسي واقعات هم پکې شامل کړي. نو هغوی ډیرې دغسې بډایه سفرنامې لیکلي دي او اوس د اوسنۍ سفرنامې د موږ هم تقریبا چې سړی ګوري دا هم اوس داسې غني شوي دي او د ژوند بېلابېل اړخونه په هغو کې راغلي دي، منعکس شوي دي. یعنی استاد حق پرست من بیا پښتنو کې زه به د یوه پوښتنه بله هم وکړم. استاد اوس هم دغسې اړتیا شته چې په سفرنامو کې د سیمو ځینې تاریخي کیسې او دغه شیان اوسي؟ مثلا اوس معلوماتو ته لاسرسی ډېر زیات دی، ډېر په اسانۍ د ګوګل له لارې معلومات پیدا کولی شي سړی. لکه ستاسو سفرنامو کې اوس د سیمو په اړه باندې معلومات شته، هلته کوم واکمن تېر شوي د هغو په اړه معلومات شته پکې. اوس هم دې ته اړتیا شته سفرنامو کې څوک دا کار وکړي؟ تر یوه حده ستا خبره سمه ده. اوس نیټ کې هر څه پیدا کېږي، خو د نیټ محصول او د کتاب محصول دا فرق لري. زه خپله ما تجربه دغسې ده چې زه نیټ کې یو شی لولم، سکرین باندې لولم، هغه نه زه دغسې خوند نشم اخیستی لکه کتاب چې ګورم. خصوصا بیا چې کتاب سړی د شپې ګوري او بیا خوب پې ورشي د کتاب ته بالښت لاندې کېږدي نو هغه بیا یو بل کیف دی لکه د خوب ګولۍ هغه داسې دي. نو تاریخي ځایونو په رابطه خو د هر چا خپل یو برداشت دی چې کوي، د نیټ خپل یو اړخ به پکې راغلی وي، خو یو لیکوال بیا په د نورو زاویو نه ورته ګوري. نو ضرورت خو شته دی، ولې نه؟ خو لیکوال کولی شي چې د دې لپاره چې یو شی جالب شي، په زړه پورې شي، دی هغه ژبه کې خواري وکړي، په ژبه باندې خواري وکړي، ادبي کړي، هنري کړي، داستاني کړي. نو هماغه چې وچ تاریخ په ځای باندې یو هنري او ادبي اثر وګرځي. استاد اول خبر ده چې زه خپل شخصا ډېر زیات خوشاله یم چې نن سره کېناستم. مننه تاسو سره مخامخ کېنم. دې نه مخکې مې تاسې اثار لوستي خبره دا ده چې د دوی غوندې خلک نه یوازې دا چې یو لیکوال وي، خپل ذات کې یو تاریخي دور وي. بالکل نه اکثره لیکوالان عالمان هغه داسې وي چې په خپل ذات کې یو تاریخ خوندي وي. دوی په خپله اودته ورته خلک لکه اسد لالا او نور خلک چې د کتاب سره ملګري پاتې شوي دي، یوازې داسې اشخاص نه چې له کتاب سره رابطه پاتې شوي دي. دوی په سینو کې د هغه وختونو زموږ د تېر 40 کلن تاریخ هغه تاوتریخجنې شیبې خوندي دي، دوی د هغه شاهد پاتې شوي دي، له نږدې سره د اختناق او د هجرت دور یې تېر کړی ده او بیا یې هغه مشاهده کړي دي او بیا یې خپل قلم څوکې ته راوړي لیکلي دي. دا زموږ لپاره یو لوی غنیمت دی چې نن هم د علم سره ژوندی ده. بالاخره د 12 ګرامو مغزو غوندې هغه یو اثر یې موږ ته راپرېښود، موږ ته دلته زموږ په مخکې پروت ده. سفرنامې د دوی د هنر او د فن یوه برخه ده. کالم لیکنه زه د ډېر زیات یو هغه مشایخ یې مینهوال یم چې لکه ملي هنداره وه چې دوی چاپوله، هغسې کالم بیا ما ونه لیده په پښتو ادب کې لیکنه وروسته، او په دې باندې هم خبره کړو چې دا ولې بنده شوه، ولې اوس بیا نه چاپېږي. استاد زما به شخصي پوښتنه دا چې یعنې موږ اوس په هغه وخت کې به موږ ماشومانو خو حس کولی شو چې څومره سخته وه د خلکو لپاره د هجرت دور، هلته اوسېدا، هلته د خپلو خیالاتو اظهار، یو څه لیکل، ځکه یو خو له دې خوا نه خلک په تېښته وو، بیا هغلته هم چاپېریال خلکو ته آزاد نه وو. څومره سخته وه چې یو چا به دغسې اثار لیکل په هغه وخت کې؟ خپلې تجربې راته بیان کړه.
نو الته خو دغه مطبوعات چې دا تقریبا د پروپاګاندا شکل درلود د جنگ یا د جهاد یو وسیله و نو دغه لپاره استخدام شوی ادبي برخه ډیره کمزوري و بلکې نو باید محدود کلمات او حتی زه دا ویل شم چې محدود کلمات چې هغه تکرارېدل او وختل او زیات د مطالعه امکانات نه چا ضرورت احساساوه چې یو څوک دلته مطالعه وکړي د مطالعه مواد هم کم وو اول کې موږ اردو ژبه باندې نه پوهېدو پښتو کې هم دغسې ډېر اثار نه وو او که به دغسې یو اثر چا پیدا کړو د پښتونخوا نو د هغو ساتلو مطالعه هم یو خطر و چې ته دا ولې لولې ته ولې دغه وخت نظریاتي کتابونه نه لولې ته ولې مثلا د ایډیولوژیک کتابونه نه لولې چې هغه وخت موډم وو پیشن هم وو او د فهم او د دانش یو سند هم ګرځېدلی شوی چې دا هغسې کتابونه خو هلته تور وو پیغور وو او خطر وو نو شرایط خو ډېر سخت وو د چاپ شرایط هم سخت وو د دانش صاحب ته معلومه ده پېښور کې د حروف چینی نه وه نو مونږ اړو چې د دې لپاره چې د افغانستان خلک د خطاطۍ سره بلد نه وو دلته د حروف چینی یا دغه سیستم وو نو دا لاهور کې به د حروف چینی کېدل وروسته بیا آی بی ایم ټایپ راغی یا نور کمپیوټر مسله شوه نو شرایط خو پر لحاظ او خلکو د کتاب سره علاقه نه وه تنظیمونو خپل مطبوعات وړیا ویشل خلک یې بعد مخته کړل نو او هغه اکثره هغسې لکه مخکې چې ما تکراري شیان و کلیشه‌ایي شیان او ډېرو خلکو به مثلا خپل کتابونه دغه نظریاتي کتابونه به چې ترجمه کړي وو دا به مسلسل په دې مجلو کې چاپول لوستونکي نه لرل خو چاپېدل بس هماغه لکه موډ او پیشان داسې وو نو ستونزې خو بیخي ډېرې وې دغسې یو څوک لیکوال د هغو نه وخت تر پاتې دي نور ټول د هغو څپې سره راغلي وه څپه چې کېناسته دوی هم ورسره ختم شول نو مشکلات بیخي ډېر وو او سړی که اوس ورته ګوري نو هغه وخت او د اوس بیخي سړی مقایسه کولی نشي چې هلته مثلا خبرو باندې په لیکلو څه کوي چې په خبرو باندې پابندي وه په خبرو باندې بندیز و په بحث کې په مجلس کې لفظونه ټکي تلل کېدل تا دغه ټکی ولې استعمال کړو د دې خامخا یو څه پوښتنه وه د دې یو دلیل دی چې ته دغسې استعمالوي د وینه قلم کې چې ما لیکلی وه د ما خپله یو استاد و هغو سره ما مشوره وکړه ما زه غواړم چې دغسې د جهاد د لیکوال یو تذکره ولیکم ده ما ته وویل چې ته صرف د اخواني لیکوال تذکره ولیکه او زه به تا ته د دارالفتاو یا د رابطه عالم اسلامي نه معاش واخلم هغوی ډېر لوړ معاشونه ورکول بدل سکن د کور کرایه ورکوله نو ما یو یاداشت نیولی و هغه مې ده ته وښود ما استاذه ما دغه کسان په د لیست کې نیولي نو هغو کې د مجروح صاحب نوم و د عزیز رحمان الفت او د دغو کسان نمونه نو ده چې وکتل ما ته اوهو تا خو د دې ځای نه شروع کړې ده نو زه ورخطا شم د موږ عمر وخت دغسې کم و یا نوې ځواني وه خطرات هم ډېر نو ما ورخطاینه ورته وویل چې استاده د هسې د ما ذهن ته راغلي یعنې انتخاب مې نه دی و د هسې د ولې ذهن ته راغلي چې د هسې د راغلي دی کوم یوه خبره شته مګر هم بیا هم په هغه سړي کې دومره لویي وه چې د کتاب مخکتنې ته بیا راغی او ډېره په زړه پورې وینا یې وکړه او بیا یې ډېر تقدیر کړم خو مشکلات دغسې ونو چې تا حتی دغسې لیست کې هم باید د یو څوک نه وای هغه وروسته وای یعنې دا مې یو مثال راوړ چې د حالاتو نمایندګي وکړي د خطر او د دې کچه وښیي خو سره خبره ده سره چې دومره اختناق زده ماحول و هغه لیکن د هغې دورې هغه کوم ادبیات دا زه ما چې څومره لوستي نه پوهېږم دا خبره به څومره صحیح وي څومره سفرنامې چې ما لوستي ما داستانونه چې لوستي دي ژباړې چې ما لوستي دي په هره برخه کې چې کار شوی زه د اوسني حالت سره نسم پرتله کولی هغلته ډېر ښه کار شوی دی نسبت دې ازادي ته چې دا اوس یا سهولیات کې موږ لرو هغه وخت ډېر قوي ادبیات هغه وخت دوه مرحلې دي زه چې اوس فکر ورته کوم یو هغه لومړۍ مرحلې وي چې هلته دغه ما چې وویل د شرایط د اختناق او د استبداد نو هغه وخت کې هماغه تنظیمي او ایډیولوژیک مسایل هغوی ډېر حاوي وو وروسته بیا یوه مرحله راغله چې سپېدې نشر شوه او پسرلي صاحب سپېدې راویسته نو دې سره بیا خلکو ته یوه لاره خلاصه شوه
او د یو فکر او د هنر مسیر ورته معلوم شو. نو هغه وخت دغه سی و چې خلک آینده ته یعنی د ښې آینده په تمه وو او آینده ورته روښانه ښکارېده. نو دوی کوشش هم کاوه. زه خپله چې داسې ما په یاد کېږي چې یوه شپه لاهور ته لاړم نو 8 غنټې مزل و په د جي ټي ایس موټرو کې. نو شپې ټوله شپه مزل وکړ. هلته سبا ورځ ما کار وکړ، د شپې مې کار وکړ، بله ورځ مې کار وکړ، بله شپه راغلم. نو د 4 شپې ما هلته خوب ونه کړ. نو د کار دغسې یو هغه دغه شارټکټ چې ورته وي په دغه نه و وخت چې سړی د لنډه منډه وکړي په لنډه خپل هدف کوشش وکړي چې لاس ته یې راوړي. خواري خلکو ډېره کوله. اوس څوک خواري نه کوي. اوس نیټ ته مراجعه کوي چې ته ورته کتاب مخز ورکړې دی وي دا خو ما نیټ کې لوستي وو. د ما خپله بچیان ما ته شی چې وي چې دا ما نیټ کې لوستي دي. نو زه هغوی ته یم چې ته اوس ما ته وښیه تا نیټ کې څه لوستي دي. نو چې هغوی ما ته بیا وښیي زه بیا کتاب ورته راواخلم چې ګوره د کتاب کې دغسې دا مسله دغسې ده، په دومره تفصیل ده او په دومره زاویونه یې د خبره څېړلې ده. نو همدا علت یې دغه دی ما په نظر چې اوس څوک خواري نه کوي. خواري نه کوي. دغه یو کتاب دی د خپلواکۍ تړون دا تقریبا 3 ټکو کې چاپ شوی د افغانستان پخواني ظاهرشاه په وخت کې. اوس بیا د سرحدونو وزارت چاپ کړی، خراب یې چاپ کړی، پاڼې یې ګډې وډې دي، خو یوه صفحه یې پې زیاته کړې نه ده بې د هغو سریزې نه چې کوم چارواکي پې لیکلي. یعنې موږ په د دومره وخت کې اوس دا ونه شوی کول د دغو پیسو د دغو امکاناتو سره ترمیم وکړو، یو څه زیاتونې پکې وکړو یا یو څه یا دغسې یو بل اثر ولیکو. موږ همغه چاپوو. همغه په هغو وخت کې چې نه دا د چاپ وسایل او ټکنالوژي بیخي دغسې ونه، لکن د هغه چاپ کیفیت یو په سله په دغه اوسني کیفیت ښه دی. مګر موږ نوی شی ونه لیکل. دغه وزارت د ټولو تشکیلاتو سره د نور وزارتونه دوی دغه شی وړاندې نه کړل چې هغه همغه دوامواري چاپوي. په دیني برخه کې همغه سیرت النبي کابلای تفسیر نوې موضوع نشته او ځکه چې اوس څوک کار نه کوي. رفیع صاحب وایي چې د ما د کار طلایي دوره داود خان وخت و، ځکه چې هلته ما چې څومره کار کړی هغه زه نه اوس کړی شم او نه مې بیا وروسته کړی. هلته ما ډېر دقیق کار کړی، هلته ما ډېر او رښتیا خبره ده چې سړی دغه وخت کتابونه ګوري ډېر په دقت لیکل شوي دي او ډېر په لکن شرایط سخت وو، امکانات کم وو، مګر خلکو کار کوو. واقعا د وطن دپاره د وطن مقدس وو. د خلکو ټولو ته یو ارزښت درلود، د ملت ولس چا نه یې ښودله. یعنې وطن دومره مقدس و چې داسې خلک ما لیدلي چې اوس د موږ ته ما پورې موږ په دې څه رشخندیو د ملک نه ووتلو، لکن هغو خلکو هلته تعلیم وکاوه بېرته به خپل وطن ته راغلل. حتی ما ته یو چا ووایي چې څو غنټې د موږ تیاره په یو هوایي ډګر کې وځنډېده، ما نږدې زړه چاودلی و چې اوس زر د خپل وطن ته ورسېږم. همغه کلي ته لاړ شم. هغه د قبایلو و. هغوی وایي چې تا قبایلو ژوند خو تا ته معلوم دی چې څومره مشکل دی، خو بیا هم د موږ تلوسه وه چې خپل وطن ته لاړ شو. یعنې وطن مقدس و. د جذب او د ثقل یو هغې درلود، یو قوت یې درلود. اوس خبره نشته. اوس دا د پوهنتون چې خلک لیکي دلته اعلانونه تلیفون شمېرې په دیوالو لیکلي دي، وایي راشئ دا زموږ درته لیکو. یعنې دا تصور چا نه شوی کولی چې څوک د دغسې لټ شي چې هغه د خپل تیزس ونشي مونوګراف ونشي لیکلی.